چې نفلي روژه د هفتې په کومه ورځ ډېر ثواب لري. والسلام، خدای پامان، ښه ژوند. ورځ د محشر چې کله راشي، ورځ د محشر چې کله راشي، د خو او بدو بشورو شي حسابونه، د رب حضور کې پاشي. اونۍ په ټولو ورځو کې نفلي روژه دوشنبې او پنجشنبې ثواب لري، ځکه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې هغه به دوشنبې او پنجشنبې روژه نیوله، او دا د علماو او د محدثینو توصیه هم د امت لپاره ده. که څوک ځان عادت کوي په نفلي روژو باندې چې تل روژه ونیسي، نو هغه د دوشنبې او پنجشنبې روژه نیسي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت هم و.